بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، نن درته د سورې اخلاص یو داسې وظیفه ښیم که تاسو باندې هر څومره قرضونه روختي وي نو دا تمام قرضونه به الله جل شانه د غیب نه ورته اسباب برابر کی او تمام قرضونه به دی الله جل شانه د غیب نه ختم کی. داسې ځای نه به ورته اسباب برابریږي چې د ستا به خپله ذهن هغې ته حیراني. سورې اخلاص د قرضونو د ختمولو دپاره په دې کې رب العالمین ډېر لوی پاور ښودی دی. بعضې ملګري وي، بعضې وروڼه او خویندې وي، د هغوی لاس ډېر زیات تنګ شوی وي معاشي حالات د هغوی ډېر خراب شوي وي او هغوی بیا د خلکو نه قرضونه کړي وي. وی زه انشاءالله چې په راروانه میاشت کې به قرضونه درکم. خلک قرضونه په دې غرض سره وکړي چې وخت به راشي او تمام قرضونه به ختم کم، لیکن کم وخت چې راځي نو هغه د تیر وخت نه بدتر وي. یو ورځ د بلې نه بدتره، بله ورځ د بلې نه بدتره او بله ورځ د بلې نه بدتره. کومه ورځ چې راځي نو هغه د تېرو ورځو نه بدتره وي. دې وجې نه بعضې وروڼه داسې وي چې هغه په کورونو باندې ناست او بهر ته نه وځي، یا هسې نه بهر قرضدار مې ګیر نه کي بېعزتي راله ونه کي، یا هسې نه چې زما نه قرض وغواړي او ما سره قرض نه وي نو بیا به څه کومه د شرم د لاسه بهر ته نه وځي. بعض ځینې مخکې داسې وشي چې ورته ور وډبېږي، ګیټ ورته وډبېږي نو دی بهر ته نه وروځي په دې غرض سره هسې نه چېرته قرضدار نه وي. نو مخکې ماشوم ته وي وګوره څوک دي نو بیا وروځي. نن د دغه ټینشن او د دغه پریشانۍ د ختمولو دپاره د صورت اخلاص دا کومه وظیفه درته ښیم نو دا وظیفه ونیسه. بیا د الله امداد ته ګوره، الله به تا سره غیبي امداد کوي. د غرونو برابر قرض د په تا باندې ولینی، داسې قرض چې د ستا دا سټ یې بلکل راګیر کړی وي، لیکن الله جل شانه به دله د دې وظیفې په برکت سره تمام قرضونه ختم کړي. الله جل جلاله په دې کې ډېر لوی پاور ښودی دی، ډېر لوی پاور. د دې یو فایده خو دغه ده چې قرضونه دې ختمیږي، بلکې تنګ دستۍ سره مخامخ یې. غریبي راباندې راغلې ده، د غریبۍ د ختمولو دپاره او د پراخۍ د راوستو دپاره دې صورت کې یو ډېر لوی تاثیر الله یې ښودلی دی. طریقه به یې درته ښیم اوس چې طریقې څنګه ده. دا به کم وخت کې کوو، 1000 پیرۍ د صرف، خو په کم وخت کې به یې کوو نو هغه وخت درته ښیمه. خو یو خبره یاد ساتئ چې ګورې یوازې دنیاوي پیدې نه ده، اخروي پیدې کومه ده. یو پیدې خو دا ده چې قرضونه به دې ختم شي، غریبي به دې ختمه شي، مالداري به د باندې رب العالمین راولي. دویمه پیدې دا ده چې یو کس دا وظیفه وکړي 1000 پیرې د څومره قرآنونو د ختمولو ثواب ورته ملاویږي. د دې حدیث نه خپله اندازه لګوي. په یو روایت کې راځي چې سورت اخلاص دا د قرآن مجید د 3 حصې د ثواب برابر دی، د 3 حصې برابر دی. اوس که یو کس 3 کرته قل هو شریف یعنی سورت اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا سورت اخلاص دی. نو که دا څوک 3 ځله ووایي د ثابت قرآن مجید د ختمولو ثواب ورته رب العالمین ورکوي، د ثابت ختم ثواب ورته ملاویږي، د نفس ختم، د نفس قرآن. اوس که یو انسان 1000 او 1 پیرې ووایي وایه د څومره ختمونو ثواب ورته رب العالمین ورکوي، نو هم د پکې دنیاوي ګټه ده، هم د په دې کې اخروي ګټه ده. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه طریقه ده. طریقه دا ده چې د سحر د لمانځه نه پس به کښېنې او بیا به
فرسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې یو پیړۍ درود شریف ووایي. بیا به 1000 او یو کرت سورت اخلاص ووایي، قل هو شریف. د هغې نه پس هم یو پیړۍ درود شریف ووایي او الله جل شانه ته به لاس پورته کړي، د قرض نه د خلاصۍ دپاره به سوال وکړي، یا الله زما قرضونه ادا کړي. دغه رنګې د ماښام د لمانځه نه پس هم تاسو به کښېنئ، یو پیړۍ په نبي علیه السلام مبارک باندې به درود شریف ووایي. بیا به 1000 یو کرت سورت اخلاص ووایي او د هغې نه پس به یو کرت په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولولي. لاس به پورته کړي، د قرض نه د خلاصۍ دپاره به سوال وکړي، یا الله زما تمام قرضونه ختم کړي، څومره قرضونه چې په ما راوختي دي دغه ټولو قرضونو ته غیبي اسباب برابر کړي او زما تمام قرضونه ختم کړي. دې نه علاوه که د ستا غریبي انتها ته رسېدلی وي، د غریبۍ د لاسه ډېر تنګ راغلی، نو د هغې دپاره دا وظیفه هم په دغه طریقې سره کوي، کومه طریقه چې مې درته وښوله، یعنې د سحر او د ماښام د لمانځه نه پس به هم دغې طریقې سره کوي. او بیا سوال وکړه، یا الله زما غریبي دا راله ختمه کړي او زما غریبي په مالدارۍ باندې بدله کړي. الله جل شانه به زر تر زره دا غریبي ختمه کړي او الله جل شانه به په تا باندې مالداري راولي، پراخي به د باندې رب العالمین ډېره زیاته راولي. دې نه علاوه ستا مخې ته یو مشکل کار راپېښ شوی دی. اوس د دغې مشکل کار د ختمولو دپاره هم که تاسو د صورت اخلاص د وظیفه راونیسئ، نو هغه تمام مشکل کارونه به دی الله جل شانه تمام ختم کړي. مخې ته چې څومره رکاوټونه وي، څومره بندشونه وي مخې ته، هغه تمام بندشونه به دی الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. یا ته په کور کې ناست یې، د ستا کاروبار نشته، د کاروبار د لاسه ته ډېر سخت پریشانه یې، نو که دغه رونه هغه د کاروبار دپاره دا وظیفه راونیسو، نو الله به وله یو ښکلی کاروبار ورکړي او داسې کاروبار به ورته الله ورکړي چې ده ته به رب العالمین ډېره زیاته پیدا په هغې کې ورکړي. نو د کاروبار د حاصلولو دپاره، د رزق د پراخۍ دپاره، د غریبۍ د ختمولو، د مالدارۍ د راتلو دپاره او د قرض نه د خلاصۍ دپاره یو ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. نو بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک، هر نارینه زنانه د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.